په بلخ ولایت کې د دیني مدرسو له سلګونه زده کوونکو څخه رقابتي ازموینه واخیستل شوه. د یاد ولایت مرکز مزار شریف ښار کې حضرت علي ته منسوبه روضه کې د پوهنې وزارت له لوري د دیني مدرسو زده کوونکو ترمنځ د سیالۍ ازموینه واخیستل شوه چې شاوخوا 1100 کسانو پکې ګډون کړی و او له ډلې به یې 10 غوره زده کوونکو ته د هڅونې په موخه ډالۍ ورکړل شي. مسابقه علمی امروز از طرف وزارت معارف ترتیب شده در ولایت بلخ. تقریبا 1100 نفر ما شاگردای مدارس تمام ولایت بلخ داریم. از دو کتاب، یکی کتاب نحومیر، دیگه ارشاد الصرف. از دو کتاب امتحانش است که 50 سوال است و 25 سوال از ارشاد الصرف است و 25 سوال از نحومیر است. هیئتی که از طرف وزارت معارف آمده انشالله که امتحان خلاص شد برای از اینا دو 3 روز مکمل پارچه‌اش دیده میشه. بعدا به خاطر 10 نفر طالبی که ممتاز باشه برای از اینا جوایز و تحائف از طرف وزارت معارف ترتیب شده. دغه رقابتي سیالۍ هممهاله پر بلخ، سربیره، کندوز، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د دیني مدرسو زده کوونکو ترمنځ د ظرفیت لوړونې او زده کړو ته د دوی هڅونې په موخه اخیستل کیږي. سږ کال چې دی بیا د 15 ولایتونو دغه د برنامه ایجاد کړې ده. دا ولایت بلخ دی او کندهار دی او کندوز دی او ننګرهار دی او پکتیا ده. دغه 15 ولایتو کې دا برنامه چې دی دا چې دی منعقد شوې ده. د لوړ خوا چې دغه ورکول کیږي جوایز 10 کسانو ته بیا ورکول کیږي. بلخ ولایت چې دی 1100 ته رسېدلی دی دا، او بیا چې کندهار چې دی 2500 دی، ننګرهار چې دغه بیا 2000 ته ورسېدلی دی او کندوز چې دی 600 ته تقریبا رسېدلی دی. دغه رقم پکتیا هم لږ دی 1.5 ته بیا رسېدلی دی. ورته مهال د ازموینې ګډونوال د دا ډول رقابتي سیالیو هرکلی کوي او وایي چې دغه سیالۍ باید هر کال ترسره شي څو په خبره زده کړو ته تشویق او د یو سالم رقابت لپاره هلې ځلې وکړي. امتحانونه ځکه ډېر ښه واقع کېږي مؤثر چې داسې افراد شته په جامعه کې چې هغوی استعداد نه لري او په واسطه یا په زور د پیسو باندې راغلي دي او په چوکۍ ناست دي. نو که چیرې دغسې امتحانونه واخیستلی شي او په دې کې د شفافیته کار واخیستلی شي، نو زما دا امید دی چې انشاءالله تعالی دغه کم کسان چې په واسطه او په پیسو راغلي نو هغوی به وغورځېږي د دې نه او جامعې ته به په یو ښه طریقه سره، په اهمې طریقې سره مصدر د خدمت وګرځېږي. در زمان جمهوریت از همچنین امتحانات شاگردهای مدرسه محروم بودند و شامل همچنین امتحانات نمیشد. ما از امارت اسلامی بسیار تشکر میکنیم که دیگر به ما حق دادن که در همچنین امتحانات شرکت بکنیم و این برای پیشرفت و ترقی شاگردان مدرسه بسیار مفید می باشد و نقش عمده دارد. خواستیم ما از کارمندا و از مسئولین این امتحان است که این امتحان باید شفاف گرفته شود و دیگر جوابات دقیق بررسی شود و کدام طرف طرفداری نشود و حق به حقدار برسد. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سیرت النبي سیالۍ د زرګونه کسانو په ګډون اخیستل کیږي او د هیواد په کچه څو تنه ممتاز ګډونوال پکې غوره او په ډالیو باندې نازول کیږي.